زه په دا خپل ژوند کې موږ تعلق خلکو سره یې ډېري یعنی دا زموږ اکثره طلاقونه چې اوس راځي هغه د واده مخکې طلاق سي یعنی زما سره داسې مطلب خبرې پرتې دي چې درته وایم هره ورځ یو نه دوه نه درې کسان داسې شته چې مولوي صاحب ما خو واده نه و کړی کوروالا مې طلاق کړله ما واده نه و کړی کوروالا راسه طلاق شوه ما واده نه و کړی تر خوله مې دا تورې ووتل څنګه تورې دې ووتل ولا مولوي صاحب بس داسې کوزده مې وسو د هغه څه ما بعد بیا داسې کوروالا موبایل پیدا کړي یا نمبر پیدا کړي یا زما نمبر پیدا کړي بس بیا مې خبرې سره کولې بس بیا پرېوشي مې خوا سره بده شوه بس بیا مې در خوله ورته ووته چې پر ما په درې طلاق یې اوس زه څه چم وکړم دا زموږ پخوانۍ زمانه نه ده پخوانۍ زمانه دا کې حیا ډیره ولا زموږ په سپین سرو کې زموږ په سپین ژیرو کې زموږ په مشرانو کې ډیره حیا الله یې شوه د الله رسول فرمایي الله چې د کم قوم د تباهي اراده وکړي الله چې د کم قوم د تباهي اراده وکړي الله رب العزت اول حیا جنې اخلي اول حیا جنې اخلي چې حیا جنې واخستله اوس مځکه صفاس ولا اوس تا ته لارې خلاصې سولې اوس د الله رب العزت و عذابو ته ګوره بیا شکلونه جلا دي خامخا زلزلې نه دي خامخا ډبرې نه دي خامخا اکسیډنټونه نه دي نورې خبرې دي ولې حیا د مابین زه ووتله پخوا به دا زموږ مندې دا زموږ مطلب اناګانې راواخله نیکهګان راواخله پلرونه دا به د خپل کور والا سره دا مجلس مطلب بیا ادبي بلله چې زما پلار دی یا زما مور دی یا زما ورونه یا زما میلمانه زه د کور والا سره مجلس کوم اوس پښتانه دی غیرتمن شو دی د انګریز چمونه کوي یاره زما کور والا ده په دې کې څه قباحت دی په دې کې څه پریشاني ده په دې کې څه مطلب ندامت دی په دې کې څه رسوایي ده زما خپل کور والا ده نو چې ستا کور والا ده نو داسې کول پکار دي دا پکار دي نو ځکه نو نتیجه به بیا نه لیدلی چې تا داسې د ازادۍ خبرې دې شروع کړلې نو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ په بازار کې را روان نو یو سړی دی د یوې ښځې سره خبرې کولې حضرت عمر فاروق پوښتنه جوړه کوله دا ښځه څوک ده راویې ګرځوئ وایي دا زما کور والا ده نو چې کور والا ده نو ولې په کور کې مجلس نور سره کوي چې د باندې مجلس سره کوي او زما کور والا ده نو ښه چې ستا کور والا ده نو هر سړی به ستاسو پوښتنه کوي چې دا څوک ده نو خو په زړه کې دغه خبر راځي چې دا ښځه څوک د خبرو دا خو دا ته خپل ځان خپله نه متهم کوې موږ ولې د غلو بازار لره نه ځو موږ د غلو بازار له ولې نه ځو که د غلو د بازاره موږ راووتو یو سړی راباندې پېښ شو ووایه د خو مې دا غلاوې شروع کړي د چرسیانو د تاریاکیانو د شرابیانو د بدکارانو بازار له موږ ولې نه ځو چې ولاړ شو چې راوځو نو خلک راته وایي او د یم په دغه کار وخته دی نو دا تا خپل ځان ولې په خپله بدنامه کوي یو خو دې دغه ګناه وکړي چې خپل ځان دې خپله بدنامه کوي یو دې دا ګناه وکړي د خلکو په زړو کې ستا په باره کې هغه تهمت چې دی هغه رالیکه څومره ښه سړی ولې دا به څنګه سړی کوي نو کور والا بالکل جایزه ده سلام کلام مجلس خبرې لیکن ځای خو معلوم دی نو ځای خو معلوم دی الله رب العزت ځای ښوولی دی او که ته د باندې تا پر موټرسایکلو په موټرو یو بل ترتیب دې کړی دی پارک دی او په پارک کې بیا تل په کرسۍ کې ناست دی بیا بوتل هغه شی مې درته ایښی دی خورې او بیا غلط حرکتونه کوئ بیا پوښتنه وکړي دا وایي ما کور والا ده نو ستا کور والا د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به دا بدکاري دومره عامه سي لکه خره چې پر دا بازار کې څه سره کوي داسې به خلک ښځو سړی هم سره کوي صحیح شو د کور والا سره زه په دا نتیجه رسېدلی یم چې کله کوزده وسوه د ځوانانو یا زموږ د خویندو د لوڼو نو د واده مخکې د خپل خاوند سره تعلق جوړول سلام کلام کول پوښتنه کول رښتنه کول او علاوال کول یا دغه رقم د سړي د خپل کور والا حال احوال کول دا نه ده پکار که په کوزده کې نکاح تړل سوی وه جایزه ده په جواز کې شک نشته خو دا ضروري نه ده چې هر شی جایز و موږ به هغه کوو دا ضروري نه ده چې خامخا جایزه ده زه بیا کوم لیکن خبره دا ده د دې نتیجې ته بیا ته وګوره بیا پر تا ولې دی ناوخته دی څه کیسه ده نو ولې دی تلواره ده تر هغه ځای تر رسېدو چې دا ستا و د ده د نکاح څه مقصد دی د هغه د رسېدو څخه مخکې بیا ته یې پیل سي بیا ته دا لیک وړاو سي دا مجلس و سلسله چې د هغه ولاړه ختمه سي که په کوزده کې نکاح وسوله بیا د واده مخکې مجلس جایزه دی علاوال جایزه دی خو مناسبه نه دی نتیجه یې صفر را روانه ده په زورو کې به په 999 نکاح وي چې د هغه بیا ناکامه راځي
او یو نکاح به الله رب العزت بیا سره ورسي سره برابر به کیم او که نکاح نه وسوي کوزدا وسو دغه وکړه وسو لاغه دغه دعا ور باندې وسی نکاح نه یسوي بیا نه د جایز بیا لکه د پردي شي سره خبرې نه دی جایز داسې دغه چې دا تا ته منسوبه د داستا کور والا اغم نه د جایز صحیح سلو نو خلک راولاړ سي بیا کور والا ته طلاق ورکړي برچشتي طلاق ورکړي وای ما څو ور ټلیفونانو روکو دی ټلیفون نه پورته کوي نو دا چې ساسر ټلیفون کوي خو د مور پلار په غلا باندې به کوي د قریبانو د عزیزانو په غلا باندې به کوي نو چې نه کوي پورته تعالی رخصم درلې بل ور چې پورته کوي تعالی ولې ټلیفون نه پورته کوي او یار ما د فرق مشکل دی نارینه د پر مشکلات کم دي د زنانو د پر چې د غزيات دي یا نو داسې ته پر ما طلاق بس سره خلاص یا کله داسې پیښ شي چې دا شجر ته کو خاوین ټلیفون ورکوي ټلیفون هغه بيزي هغه بل چا سره اخته به ټلیفون پورته کوي ول ټلیفون نه پورته کوي ولا که چا سره اخته زما د خور سره زما د ورور سره زما د مور سره زما د پلار سره زما د پلاني عزیز او قریب یا زه پتا پېژم ته د بل چا سره ټلیفون کوي بیا سلسله ولاړه خراب یا خاوین چې دغه بازار دی کاروبار دی ژوند دی ټلیفون دی کوي دلته کور والا ټلیفون ورکوي دی نه پورته کوي ته د چا سره اخته ولې هغه بازار زه کاروباري زه کوم څه ګراکانو شي لرم یا ما پتا سره خلاص د شپې ته مطلب د چا سره اخته خبر رااله د چی شراله بدنیتیا ته ورسېدله خبر رااله کم ځای ته ودرېدله خبر رااله د دې په زړه کې په خیالو کې پرکونه رااله په زړه کې فرق رالی چې فرق رالی بیا نتیجه چی سوله نتیجه دا سوله یو ورځ نه دوی نه پنځه نه چې جوش ختم شو د مجلس د انسان د صورت او د بدن جوش جلا دی د خبرو د مجلس جوش جلا دی پنځه ورځې لس ورځې خو مطلب دی مجلس سره وکړي لس ورځې بعد د مجلس جوش ختم سلو چې ختم سلو اوس دی راولاړ سو پر معمولی خبرې ورته ویل چې پر ما طلاق یا بیا پښتنه جنې وکړي چې دا کوزدا وسوله د کوزدې بعد خاوین ورته وایي ته به چیش کوې ته به د ورور کره نه ځې ته به د اکا کره نه ځې ته به د خاله کره نه ځې ته به د انا کره نه ځې پابندۍ پر ولګولې ای ښځه اوس بیا هریانه سي چې زه خدای م مطلب په خپل کور کې یم هېڅ شی نسته د ورور د کور راوګرځولم د خور د کور راوګرځولم د انا او د نیکه د کور راوګرځول شرطونه پر کښېښول ښځه سبا او پلار ته وایي یا مور ته وایي چې پر ما دی هغوی او دا خو نن دغه حال دی نو چې نن یې دغه حال دی د واده بعد بیا څه حال نو بس بیا راسي ملا ته کښېني مولوي صاحب داسې مسله ده موږ څه چم وکړو انو بیا کله راولاړ شي ښځه او سړی خو لا نه د دې ښځې چې کومې خویندې مطلب د دې د خاوند چې مطلب کوم ورونه دي یا مور ده یا پلار دی دغه رقم د دې ښځې چې کوم مور پلار ده دی هغه سره شروع شي پر معمولی خبره اختلاف راسي چې اختلاف رالی نتیجه تر زور تر چا وواتی زور تر کور والا وواتی زه دا ښځه نه کوم اوس دا ښځه چې دا ګوره مشهوره وله چې د دې نکاح وسوه کوزده وسوه خاوند دی سبا طلاق سو واده لا نه دی سوی اوس دا ښځه بیا څوک کوي خامخا سپین ږیری بیا دغه نه ورته کوي د دې د پلار پر ځای هغه بیا مرکه نه ورته کوي خلک یې پر دویم پر درېیمه نه غواړي ولې وایي ګوره دا خو نو یواره بدنامه سوې ده یواره طلاقه سوې ده یواره دارس نو چی وسولو خبره کم ځای ته راورسېدله خبره هغه ځای ته راورسېدله چې الله او رسول ما تا ته دا ځای نو ورښولی چې پر دا ځای ته مه کې نو خو تا نکاح وکړه کوزده دې وکړه نو خو واده وکړه نو واده جایزه دی خو چونکې پښتنو ګران کړی دی زموږ معاشري او زموږ رسم ورته ګران کړی دی نو نتیجه بیا چې سوله نتیجه صفر سوله د هغه زنانې په خپل کور کې کور خراب سولو چې در اوسې واده نه وسوی در اوسې خاوین نه ولیدلی در اوسې د خاوین کور نه ولیدلی د خلکو به 10 کاله بعد دې سټیج ته رارسېدل ستا هغې پر 5مه میاشت پر 3مه میاشت بیا دې سټیج ته راورسېدلی بیا څنګه سوله خبره یا ښځه چې دغه پر خاوین باندې شرطونه ایږدي ته به دا کوې ته به دا کوې ته به ماله دا راستې پلانۍ به راستې دا به کوې ایزي لوډ به راستې سوپر کارټ به راستې موبایل به راستې پلانۍ هلته خاوین چې دی د هغه سټیج کمزوری دی د هغه کم د ژوند دی د کوم مطلب هغه د ژوند لارې دی هغه کمزوري دی بل ور چې وګوري چې یار دا ښځه څه فرمایشونه دي نن واده نه دی سوی د دې دونه فرمایشونه دغه واده اوس بیا به سایلي د په زړه کې هم پریشاني جوړه سوله نن نه سبا نه لس ورځې بعد بیا ورته وایي چې ښځې ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم ښځې زما او ستا نه سره کېږي ښځې ما او تا نسو سره زړولی ما تا نه سره زړېږو دا زه تا ته یو نه دوه نه لس نه راسه سل در ښکاره کړمه چې د واده مخکې زموږ خویندې زموږ لوڼې چې دي هغه طلاقې سوي دي صحیح